جنرال سمیع سادات: د هلمند جګړه کې مو هره ورځ 38 سرتیري ووژل کېدل. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د متحدې جبهې مشر سمیع سادات وایي د هلمند په جګړه کې هره ورځ 38 سرتیري وژل کېدل. نوموړي وایي په یوه ورځ د پاکستان له لارې 10,000 طالبان هلمند ته راغلل. سادات وایي زیات سرتیري به د طالبانو له لوري د شپې لخوا په سنایر ویشتل کېدل، او چې وروسته یې په شخصي لګښت د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د شپې دوربینونه واخیستل، چې د تلفاتو کچه له 38 څخه 1 نفر ته راښکته شوه. سمیع سادات وایي سره له دې چې د جمهوریت زیاتو چارواکو د جګړې ګټل غوښتل، خو پوځ په داخل کې یو شمېر رقابتونه وو چې د سیاسیونو له لوري ترسره کېدل. دی وایي یو شمېر چارواکو ویره لرله که جنرالان ته زیات واک ورکړل شي بیا به مرکزي حکومت نه مني. نوموړي د سولې پر مذاکراتي ټیم هم تور پورې کړی چې دوحه کې به یې د ورځې د دولت له موقف خبرې کولې او د شپې به یې د طالبانو په اتاقونو کې وو. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې